بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو سره په غذایي رژیم خبرې کوم. غذایي رژیم څه شی دی او څنګه باید ووسي؟ دوستانو، غذایي رژیم هغه د خوړو رژیم دی چې موږ باید په نظر کې ونیسو. هر هغه شی چې خورو څښو یې هغه ته غذایي رژیم وایي. دا په ډېر ساده ژبه تاسو ته ویل. یو سالمه غذایي رژیم څه دی؟ یو سالمه غذایي رژیم هغه دی چې په هغه کې ټول هغه شیان موجود اوسي چې زموږ ستاسې بدن ورته اړتیا لري. دوستانو، زموږ ستاسې بدن پروتین ته ضرورت لري. دوستانو، زموږ ستاسې بدن ویټامینونو ته ضرورت لري. زموږ ستاسې بدن منرالونو ته ضرورت لري لکه زنک. زموږ ستاسې بدن چې غټ قسمت له اوبو جوړ شوی دی، اوبو ته ضرورت لري. او په دې به بیا خبرې وکړو د اوبه څه رقم اوبه دي. او زموږ ستاسې بدن مختلفو ویټامینونو ته ضرورت لري لکه خصوصا ویټامین ډي ته ډېر مهم دی، بي ویټامینونه، ای ویټامینونه، ای ویټامین او داسې نور ویټامینونه چې ډېر انواوې دي. زموږ بدن خوږو ته هم ضرورت لري. بنان یو سالم رژیم هغه دی چې دا ټول شیان ولري. دا شیان په چیش کې دي؟ څنګه یې لاسته راوړی شو؟ ټول هغه شیان چې د مځکې پر سر موجود دي، کرل کېږي او د انسانانو لپاره پیدا شوي دي. پاک خدای هر شی چې د مځکې پر سر پیدا کړي زموږ ستاسې د استفادې په خاطر پیدا کړي او دا یې زموږ په خاطر پیدا کړي چې موږ له هغه نه سمه استفاده وکړو. نو باید ځان په خبر کړو چې له کوم نه څه وخت استفاده وکړو او څنګه ځینې استفاده وکړو. شاید له یو شي ته یو شی زموږ بدن ته ګټه ونه رسي، ولې هغه همیشه خورو. ولې یو بل شی چې زموږ بدن ورته اړتیا لري هغه لږ خورو. راځئ پر دې ځان پوه کړو د یو سالمه غذایي رژیم کم دی او کم شیان زموږ ستاسې په رژیم کې باید وسي. دوستانو، په قرآن عظیم شان کې پاک خدای ویلي چې هر شی چې خورئ دوه شیانه په نظر کې ونیسئ. اول باید حلال اوسي او دوم باید پاک اوسي. حلالا طیبا، دا د قرآن عظیم شان آیت دی. یعنی وخورئ وڅښئ، ولې باید حلال اوسي. شکر الحمدلله موږ ستاسې ټول خواړه حلال دي او حتی پسونه او حیوانات چې حتی چرګان موږ خپله ذبح کوو. او باید پاک. نو پاکی او حلال والی دا دوه شرط دي. داسې نیست چې بعضې وایي زه حلال دی کافي دی، پاکي ته په نظر کې ونه نیسي. بعضې خلک مې لیدلي زموږ ستاسې وطن کې شته، وایي حلال څه بس خورئ، پسه نه مینځي یا نور شیان نه مینځي، همداسې راخلي خوري. نه، داسې ته پام وکړئ چې یو شی چې خورئ باید حلال اوسي او باید پاک اوسي. بیا ستاسې صحت ته ګټه رسي، ضرر نه رسي. که چیرې د حلال نه یي او پاک دي ستاسې صحت ته ضرر رسي. نو کله چې پاک خدای ویلي ټول شیان د مځکې پر سر پیدا کړي ستاسې لپاره، ستاسې استفادې لپاره، نو دا شرط یې ورسره ایښی چې باید حلال اوسي او پاک اوسي، که نه نو ستاسې بدن ته ضرر رسي. دا مثال مې په دې ویلې ده چې لمده یې پیل کړو. نو بدن مو مثلا پروتین ته ضرورت لري. پروتین له کوم ځایه لاسته راوړو؟ پروتین زموږ بدن ساتي، قوي مو ساتي. که پروتین نه اوسي موږ ضعیفه کېږو، کار نسو کوی. دا پروتین دی، د پروتین په زور باندې موږ تاسې کار کوو او قوت لرو او عضلات لرو. پروتین نو ډېر د انسان لپاره ډېر ضروري شی دی. موږ حیواني پروتین لرو چې هغه په حیواناتو کې دی، لکه موږ تاسې پسونه خورو، د پسونو غوښه خورو. دکې دي غوښه په امریکې کې په دوه رقمه ده، یو سپینه غوښه ده او یو هم سره غوښه ده. زموږ تاسې په وطن کې خصوصا مثلا د قندهار سیمې کې سپینه او سره غوښه هغه ته وایي چې سپینه لم دی او سره غوښه هم د توره د پسه غوښه ده. ولې امریکې کې سره غوښه ټول هغه غوښه ده چې له پسه نه، له غوایي نه، له ګلګي نه، خوسکي نه، بزې نه او داسې نور حیوانات نه، حتی اوښ نه لاسته راځي. دا سره غوښه ده. سپینه غوښه د ماهي غوښه ده، د چرګ غوښه ده او د فیل مرغ غوښه ده چې دلته
په امریکا کې هم دا غوښه ډېرې سته او تاسې ځینې استفاده کوئ. دواړو کې په کافي اندازه پروتین سته او دنه باید استفاده وکړو. ولې ډاکټران بعضې مواردو کې یا اکثر مواردو کې وایي د سره غوښه ډېره مه خورئ. دلته هدف د ډاکټرانو دا دی چې سره غوښه بغیر له پروتین نه نور شیان لري، غوړ لري، نور شیان لري چې ستاسې بدن ته تاوان رسي. پروتین یې صحیح دی چې ډېر ښه پروتین لري، ډېر قوي دی. ولې نور مسایل لري لکه غوړي لري، چربي باب لري چې هغه د بدن ته تاوان رسي، قلبي تکلیف پیدا کړي، شکر ناروغۍ پیدا کړي او نور مسایل. کنه نو ډېر قوي او غني د پروتینو غني منبع ده سره غوښه. او غیر حیواني یا نباتي پروتین لرو. هغه پروتین هم در تشریح کړی په حیواناتو کې دي. نباتاتو کې پروتین څه شی دی؟ مثلا هغه شی چې موږ تاسې همیشه لرو د دسترخوان پر سر باندې د خسته او پسته او د شیان وچه میوه ورته وایي. وچه میوه کې ډېر پروتین شته. نو بنان وچه میوې نه موږ تاسې استفاده کوو، ښه دی چې استفاده وسي. او پروتین په تازه میوه هغه کې هم شته، نباتاتو کې هم شته چې موږ تاسې روزمره ډول خورو. ولې باید ځان پرې خبر کړو. یو ښه دسترخوان او غذایي رژیم هغه دی چې په هغه کې غوښه پکښې اوسي، په هغه کې ترکاري اوسي، سبزیجات اوسي، میوه‌جات اوسي، اوبه په دسترخوان باندې اوسي، ډوډۍ هم پکښې اوسي. دا ټول شیان منظمه. موږ تاسې بعضې مواردو کې ډېر فشار په غوښه باندې راوړو او همیشه غوښه خورو. دا بد کار نه دی. ولې غوښه پر څنګ کې نه یوازې موږ تاسې ته پروتین راکوي، نور شیان هم راکوي چې زموږ تاسې بدن ورته ضرورت نه لري او زموږ بدن ته مضر دي. نو توره غوښه یا د سره غوښه کوشش وکړئ لږ یې کمه کړئ او پر ځای یې له سپینې غوښې استفاده وکړئ. خصوصا چې سن مو پورته ځي، هر څومره چې سن پورته ځي کوشش وکړئ سره غوښه کمه کړئ. په سرې غوښې کې مشکلات ډېر دي نسبت و ګټې ته یې. نو راځئ چې هغه لږ کمه کړو. پروتین له نورو لارو هم کېدای شي لاسته راوړو. سپینې غوښې نه، له خسته باب نه او نور شیانو. او ترکاري مو له یادې ونه وځي، سبزیجاتو پخول مو له یادې ونه وځي. دا هم ډېر مهم ده. موږ هم غرمه غوښه خورو، هم سهار یې خورو، هم ماښام یې خورو. ولې توجه سبزیجاتو ترکاریو ته ډېره کمه کوو. بعضو کورنۍ ته تللی یم رښتیا هم ډېر ښه رژیم غذایي لري. دسترخوان پر سر یې هر شی شته، ډېر منظمه او علمي ډول خپل رژیم غذایي ساتلی دی. ولې بعضو کې دته توجه نه کړي. زما هدف دا دی چې دا ټول باید مشترکاً دته توجه وکړو. دا سالمه غذایي رژیم ولې ډېر مهم دی؟ ولې دوستانو که چیرې موږ ټول هغه شیان چې زموږ بدن ورته ضرورت ولري په کافي اندازه یې وخورو، نه زیات نه کم، موږ به مریضان نسو. ډاکټر نه به همیشه لرې یو. یو خو هغه وایروسي مریضیانې دي چې خلک راځي مریضېږي، هغه ډېر مهم نه دی. ولې عمده مریضیان مې نه نیسي، لکه شکر، لکه د زړه حمله، لکه د ګردو تکلیف، د معدې تکلیف، د شش تکلیف، د هډوکو تکلیف. دا ټول هغه شیان دي که چیرې مناسبه خواړه وخورو او پوه سو چې بدن مو په کم اندازه ضرورت لري، بیا نو موږ تاسې هېڅکله مریضېږو نه. ډېر سالمه بدن به ولرو، سالم فکر به ولرو، روح به مو سالم وي او کار به ښه کوو. که چیرې یو شی ډېر زیات وخورو او بل شي ته چې بدن مو ضرورت لري هغه ونه خورو، نو دا سبب کېږي چې زموږ تاسې بدن ضعیفه سي او مشکلات را پیدا سي. دوستانو خواړه څنګه باید پاخه کړو؟ یو شی چې موږ تاسې توجه ورته نه کوو او فکر مو نه دی متوجه نه یو، کله کله ډېر ښه تمامېږي، کله نه تمامېږي. هغه دی چې موږ تاسې ټول شیان ایښوو، بعضې مواردو کې اوبه ځینې لرې کوو او اصل شی خورو. دوستانو که چیرې غوښه وویشوئ، د دې غوښې ټول قوي مواد، ټول مهم مواد ځي اوبو ته. دا غوښه یوازې عادي شی پاتېږي، هېڅ د غذایي ارزش نو له لاسه ورکړي. لکه شوروا چې موږ تاسې پخوو، په شوروا کې ډېره ګټه په اوبو کې ده نسبت په غوښې ته. ولې موږ تاسې خوشبختانه شوروا بیا شو او پکښې ډوډۍ ماتوو، دلته ډېره ښه ده.
ولې په بعضې مواردو کې غوښه ویشي تاسو به متوجه یاست لکه ته یخني کې د اوبه لیرې کې یوازې د غوښې نه استفاده کوي یا غوښه همداسې یخني خوري یا غوښه کبابي دلته د غوښې هغه غذایي ارزښت له لاسه ولاړ نور غوښې کې پروتین نه دی پاتې مازې یو شی دی چې ستاسو نس پرې ډکېږي ولې هغه ټول پروتین ټول غذایي مواد اوبو کې ولاړ همداسې نباتات چې موږ تاسو پخوو سبزیجات مثلا ګلپي مثلا کچالو زردکې سابه پالک دا ایشوو او د اوبه اکثر مواردو کې نه خورو یا اوبه لاسه ورکوو دلته په امریکې کې دوی یو رقم پخوي چې دا اوبه ولاړې نیسي اول په اوبو کې نه پخوي دوی تفت ورکوي دوم ته کله چې پخوي دوی ډېر دې شي ته متوجه دي چې اوبه هم باید ورسره وخورئ بنان یو شی ته ایشوئ ډېر پام وکړئ چې اوبه یې لاړ نیسي مثلا نخود ویشوو اوبه یې نه خورو خپل نخود نه استفاده کوو نه یو وخت موږ ځوانان وو د نخودو اوبه مو څښلې یعنې ټول د نخودو غذایي مواد اوبو ته ځي خپله نخود هېڅ بې فایده شی دی ټول قوت یې په اوبو کې دی نو بناً دا شی که خورئ دواړه یو ځای وخورئ د غذا پخول هم باید سمه غذا پخه سي بعضې وختو کې وایي چې غذا نیمه پخه کړئ ولې د غذایي ارزښت یې له منځه ولاړ نه سي نه دوستانو غذا په داسې درجې کې پخه کړئ چې غذایي چې ډېره ښه پخه سي ډېره نرمه سي همغونه چې نرمه سي هم ښه پخه سي همغونه غذایي ارزښت یې زیاتېږي په بعضې مواردو کې خلک نیمخامه غوښه خوري په نیمخامه غوښه کې مشکل دا دی چې بعضې مضره شیان په غوښې کې دي چې هغه پاتېږي هغه بیا موږ تاسې خورو او زموږ بدن ته ځي مریضېږو غوښه او نور شیان باید سم پاخه سي بعضې خلک وایي که ډېر پاخه کړو نو غذایي ارزښت یې له منځه ځي او ویټامینونه او پروتینات پکښې دي دوستانو یوه خاصه درجه ده مثلا 150 درجه حرارت کې تاسې باید غذا پخه کړئ بلې که په 400 درجې کې پخه کړئ بلې ارزښت یې له منځه ځي ولې که په 1.5 درجه کې تاسې پخه کړئ غذا مو شاید له 20 دقیقو نه 40 دقیقو ته ولاړ سي وخت دی په 40 دقیقو کې پخه سي یا یو ساعت کې پخه سي ولې ډېره ښه نرمه پخېږي او ډېر ښه غذایي مواد پکښې تاسې ګورئ بعضې خلک د رستورانتو ته ولاړ شئ په 2-3 ساعتو کې یو غذا پخېږي علت یې دا دی غواړي چې هغه ډېره نرمه پخه سي او غذایي ارزښت هم له لاسه ولاړ سي دومره موضوع ته ډېره مهمه ده هغه د یخ سوي غذا یعنې هغه غذاوې چې یخ وهلي دي او هغه غذا چې تازه یي تازه غذا همیشه ښه ده دوستانو تازه غوښه تازه میوې او ټول تازه شیان ولې دلته په امریکې کې او شاید په نورو مملکتو کې همداسې اوسي د یخ وهل سوې غذا چې په یخچالو کې ده غذایي مواد له تازه غذاونه ډېر زیات دي مثلا درته وایم یوازې غوښه مثلا نه ده دلته کله چې تاسې هغه میوه‌جات خورئ او تازه یې اخلئ دا هغه میوه‌جات دي چې 10 ورځې مخکې 15 ورځې مخکې شکول سوي دي له باغه له مځکې نه هغه وخت خام وه او تر هغو چې تاسو ته رارسېدلي دي دا اوس لږ زره پاخه سوي دي تاسو فکر کوئ چې دا اوس تازه شکول سوي دي داسې نه دی بنان په خامو میوه‌جاتو کې او په خامو سبزیجاتو کې کافي اندازه انرژي او غذایي ارزښت نشته هغه شیان چې دلته په امریکې کې دوی یخچال کې ایښي دي یخ وهلي دي هغه غذایي ارزښت له هغو نه ډېر زیات دی چې تاسو تازه اخلئ ولې دا پرېږدي چې هغه شیان چې په مځکه کې کرل کېږي هغوی پاخه سي کله چې پاخه سو فورا راشکي او دا یخي بنان یو پوخ شی د هغه غذایي ارزښت له یو خام نه ډېر زیات دی مڼه باید پخه وخورئ خامه مڼه دومره غذایي ارزښت نه لري ګلپي باید پاخه اوسي یعنې په هغې کې پاخه سي په مځکه مثلا هندوانه خربوزه نور هغه حتی توت زمیني توت دي دا باید په مځکه پاخه سي بیا موږ تاسې وخورو خام یې مه خورئ بنان هغه شیان چې موږ دلته خورو هغه خام دي ولې هغه شی چې یخ وهلی دی په یخچال کې دی هغه پوخ دی دوی راشکولی دی فورا یخي نو دا یو تفاوت و نو دوستانو ډېر باید پام وساتو چې خپل
غذایي رژیم ډېر ښه رژیم جوړ کړو، سالم رژیم اوسي او ټول هغه شیان ولري چې زموږ بدن ورته ضرورت لري. اوبه مو له یادې ونه وځي چې بدن مو اوبو ته ډېر ضرورت لري. په کافي اندازه اوبه باید وڅښو. تقریبا اوسط ډول یو نارینه 7 یا 8 ګیلاس اوبو ته ضرورت لري د ورځې وڅښي، ولې ښځه بیا 5 یا 6 ګیلاس اوبو ته ضرورت لري. دا علمي تحقیق دی، د علت نه پوهېږم چې ولې ښځې کم اوبو ته ضرورت لري، ولې دا بیا حالت مو فرق کوي. که ښځه شیدې ورکوي ماشوم ته، بیا هلته اوبه ډېرې څښي. که ښځه او نر مثلا یو ځای کار کوي چې هغه ساحه ډېره ګرمه ده، د لمر لاندې کار کوي، هلته البته اوبه ډېرې باید وڅښي. ولې په نورمال ډول مې درته ویلې همدا مقدار د اوبو دی. اوبه یوازې له هغه نه لاسته نشئ راوړی. دا اوبه چې تاسو څښئ، اوبه په سبزیجاتو کې شته، اوبه په ترکاریو کې شته، اوبه په میوه‌جاتو کې شته، دا خپله اوبه لري چې تاسو خورئ. نو بنان له هغه نه هم کیدای شي وجود مو خپل اوبه لاسته راوړي او وجود مو سالم واوسي. دوستان خپل تغذیه ته ډېر ښه پام وکړئ او دلته امریکا کې د امکانات شته. دا ویډیو د هغو کسانو لپاره چې دلته اوسیږي، امریکا کې او اوکلاهوما کې دي او دلته غذایي امکاناتو ته لاسرسی لري. متاسفانه هغه کسان هیوادوال مو افغانستان کې دي او کافي اندازه ډوډۍ نه لري. دا د هغوی لپاره نه ده، ولې هغوی به راته وایي چې موږ یو رقم خواړه نه لرو په 24 ساعتو کې. نو موږ څنګه کولی شو دغه شیان فرمایشات یې ته راکړي هغه سر ته ورسوو. متاسفه یم، خدای دې زموږ وطن را جوړ کړي او ټول خلک تر هغو ټول خلک وکولی شي په امن کې ژوند وکړي او لازمه غذایي موادو ته لاسرسی ولري. تر بیا مو دوستانو پاک خدای ته سپارم، ښه وخت درته غواړم. هیله مند یم جوړ او روغ اوسئ او ښه غذایي رژیم مراعات